السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په سجده کې څو اندامونه په ځمکه باندې لګول کیږي؟ پوزه لګول کیږي که نه لګول کیږي؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. د حدیث امام بخاری په کتاب الاذان کې او امام مسلم الاعتدال فی السجود په دې کې را نقل کړی دی. راوی د حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما ته دا حکم دی چې زه په 7 اندامونو باندې سجده وکړم. نو سجده په څو اندامونو کیږي؟ په 7 اندامونو باندې. په تندي او بیا یې پوزې ته اشاره وکړه، همدارنګه دواړه لاسونه، همدارنګه دواړه زنګنونه او د خپو د ګوتو باندې چې مجموع 7 کیږي. نو پوزه به په سجده کې لګول کیږي ځکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث سره ثابت دی. و اشار بیده علی انفه. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې په 80مه صفحه کې، خلاصة الفتاوا په لومړني جلد کې 55مه صفحه کې، بدایع صنایع په لومړني جلد کې 283مه صفحه کې دا لیکلي دي چې د پوزې اکثره حصه لګول په ځمکې باندې، همدارنګه د تندي اکثره حصه په ځمکې لګول دا واجب دي. او که چا د تندي اکثره حصه په ځمکې باندې ونه لګوله یا د پوزې اکثره حصه په ځمکې باندې ونه لګوله، دا مکروه دی په کراهیت تحریمي سره. که چا داسې لنګوټه تړلې وي چې هغه لنګوټه د تندي نه پورته وي، چې کله سجدې ته ځي صرف هغه د لنګوټې ول په ځمکې باندې لګیږي، نه تندی لګیږي نه پوزه د ده سجده نه ده شوې. اما که داسې وي چې د لنګوټې ولې په تندي باندې وي چې کله ږدي هغه ول په ځمکې لګیږي خو دا تندی په ول باندې ایښودل کیږي، دا مکروه دی. ډیر وخت انتظار و مرحبا در رمضان نشتی کړم امید زړونه راویش بیا ته لکه جهاد په عباداتو کې لوړ شان لري، ته خو د جنت یوه دروازه باب الریان لري، ته خو بلا کیفه بدله د پاک سبحان لري، ته خو بلا کیفه بدله د پاک سبحان لري، ته مو خیرن زړونه